در پسپیسل نامه سلامونه ستړي مسئ لاندو خبرونو ته متوت هرکلی کوم زموږ قربانه مزلفه کاکړ. د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوردین عزیزي د ازبکستان د کانونو او جیولوژي له وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د شمال د نفت او غازو په کانونو کې د دغه هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. ښاغلي عزیزي دغه راز له ازبکستان څخه وغوښتل چې د غزني او هرات ولایتونو د مسو په کانونو کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د کانونو د پروسس فابریکې جوړې کړي. د چین او تاجکستان مشرانو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د شي جین پینګ او امام علي رحمان په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ کوي چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازو شتون پکې موجود وي. د چین او تاجکستان د مشرانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې خپلواک، بی‌طرفه او متحد افغانستان د سیمې او افغانانو په ګټه دی. د ایران د انتخاباتو چارواکي د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان بریا اعلان کړه. پزشکیان د ایران نهم انتخابي ولسمشر دی. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون ویان محسن اسلامي د ایران د دولتي تلویزون له لارې اعلان وکړ چې ډاکټر پزشکیان په 100.53.7 رایې ګټلې دي. د هغه د رایو شمېر 14 میلیونو څخه زیات دی او سیالي سید جلیلي 4.3 سلنه رایې ګټلې دي. د جلیلي رایې 14 میلیونو ته رسیدلې. د ایران د ولسمشریزو ټاکنو په دوام پړاو کې چې پرون جمعه ترسره شو د ګډون کوونکو شمېر شاوخوا 50 سلنه اعلان شو چې د لومړي پړاو پر پرتله 10 سلنه زیات دی. مسعود پزشکیان له 2008 کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی او د ایران د تبریز ولایت اوسیدونکی دی. هغه د زړه مشهوره جراح هم دی. د هغه له انتخاب نه څو دقیقې وروسته د ایران روپۍ تومن د ډالر په مقابل کې 3 سلنه خپل ارزښت لوړ کړ. د بریتانیا نوی ټاکل شوی لومړی وزیر کیر سټارمر د خپلې دندې په لومړۍ ورځ روانډا ته د هغه کډوالو د استولو پلان لغوه کړ چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته داخلیږي. هغه ویلي غیر قانوني مهاجر د مخنیوي لپاره به ټولې هڅې وکړي. ولې روانډا ته غیر قانوني کډوال لیږل یې یو ناکامه طرحه بللې. او دا هم وروستی خبر. په کابل کې د ګلستان جام د سوک وهنې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د کابل د لومړي زون له 10 کلبونو څخه 40 ورزشکارانو ګډون کړی و. دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.